دوه کمای بکیږي د هغې د وجې نه د سحر مونځ د خلقو نه پاتې کیږي. یو خدا چې دا خلق به د ماسخوتن مونځ نه کوي ځکه به د سحر مونځ ته نه پاسي. ماسخوتن مونځ اونه کې جو الله ولا د سحر د مانځه توفیق ورنکي، یا به د ماسخوتن مونځ کوي خو په دې مانځه کې به یې څه کمې وي، دا مونځ الله ته نه قبلیږي ځکه سحر ته نه پاسي. او یا به دې د ماسخوتن د مانځه نه پس په ګناه کې مبتلا کیږي. چرته ماسخوتن مونځ به دې کوي خو د ماسخوتن د مانځه نه پس په دې څه ګناه کوي، د هغې ګناه د وجې نه الله تندې سار ځان ته نه لګي. کنې دا کیدی نشي چې د ماسخوتن مونځ سړی وکړي او بیا د ګناه اونکي او اوده دي شي سحر به دې مانځه له پاسي. دا د ماسخوتن مونځ به سحر مانځه له پاسي. یا خو به دا بنده د ماسخوتن مونځ نه کوي د سحر ورته توفیق د سجدې نه میلاوي، الله ولا توفیق نه ورکوي. یا به د ماسخوتن مونځ کوي خو د هغې نه پس په دې څه ګناه کوي، چرته د هغې ګناه د وجې نه الله سار ځان ته تندې نه پرېږدي چې کله سړی سحر مانځه له پاسي که نه اودس وکړي په د شیطان دمونه کړي هغه دمونه ټول ختم شي او دی چې په صف کې ودرېږي اسمان نه یو نور راشي او دته میلو شي، ټوله ورځې روښان چې دا سحر مونځ یې نه کړی دی پاسین د شیطان هغه غوټې تې تاوي نږدې که سم کار کوي نو هغه مران لګي، ټوله ورځې بد اوځي.